یاره اولخانه تا خو د ما د خدای په ګوتو راکېږي نه نو دا لاټو په شان سرمند نه دا دنه داسې وباسم دلته ما اوسه پورې راشه چې پټو ته لاړ شم چې پسمونه څنګه دي او یو د خدای هغه خان تحصیل دی هغه باکوکړ غوندې دا هم دې بېخوځي خو هغه په نخرې مخرې ته نه کړو نن به زما اولخان ته ضرورت نه و یاره خو انکل السلام علیکم بیا څه چلې زویه انکل مال پیسې راکړه چپس والا زویه ته خو 15 فوټ او 3 انچه شوې که نه دا تا سره خوند نه کړي چې ماله چپس ها دا ولې 10 روپۍ خو ګوره چې بیا رانه پیسې ونه غواړې ها زه ورشه شبه خپل کرکټ کوه یاره ورځم دا کپړې چینج کوم که نه او دې پټو ته په خپله ورځم اولخانه زه به اوس ستا خوښ شم ها ملک صاحب گیا خو بیا چارې بلې ده یاره اولخانه نو تا ته زه څه ویم د دې کلي ملک یم چې دا خلک زما ګیاګانې ونیسي نو چا به وړي څه ویلې شم خو چې د کمې ورځې نه م اولخانه خان تحصیل تللی که نه نو د هر څه خوندونه مې ختم شوي ملک صاحب د خان تحصیل ښځه نه ده اوهو ډېره مکاره ده پته راغه ډېران هغه شاپر نه دی خو د هغې د لاسه خو دې په نالچ چوکره یعنې دې بالکل ټیک ټاک سړی و خو ځه مله خامخا به زما د ډېرې ته راځي ما ته پته را ښځه راځي چې ووایم ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام جانکټي سري خیر شه ووایم ملک صاحب ما ستاسو هغلته خبرې واورېدې ښه خان تحصیل راغلی او د دې ځای نه 2 پنډګیا وریبله او په خرګاډۍ کې یې واچوله او د شیرپور اډې ته یې یوړه هلته یې خرڅوي جانکټیه خو ته ما ته هر څه ویې که نه د هغه زه په دې کرتبونو باندې نه خفه کېږم ملک صاحب که یقین دې نه راځي نو دا د خان تحصیل د نسوارو چونډۍ دي یو ګېډ یې وریبه نو یوه چونډۍ یې واچوله بل ګېډ یې وریبه نو بله چونډۍ یې واچوله او ګیاګانې وړي او پاډه کې خرڅوي ګوره جانکټیه زما سړی دی هغه سره زما غواګانې دي چې زما د پټي نه ګیا نه وړي نو د چا د پټي نه به ګیا وړي ګوره ملک صاحب یو خبر درته کوم د غواګانو پی د نه په اډې ته وړي او کم پی چې تا ته پاتې کېږي په هغې کې ته دړۍ وباچي او کور ته یې درلیږي ګوره ملک صاحب یو خبره ته بله کوم خان تحصیل ډېر بې خونده او بېکاره بې قصبه سړی دی زه یم که نه زه به د خدمت کوم ټول پټي به دله کرم ګوډې به دله په وخت سنبالم خان تحصیل خو صرف نسواري دی ښه داسې کار یې جانکټیه زه په سوچ وکړم تا ته به زه بیا سوال جواب وکړم صحیح ده زه تابعدار یم ملک صاحب ستا راځه اولخان زه ملک صاحب زه خان تحصیله داسې کوي مې دله وکنیسته چې که خیري پکې به په سر ودرېږي خاني ټوله زما ده د خدای ظالمه څه چل دی ماما نشته کاکا نشته خان تحصیل او خان تحصیله هغه جانکټي نه دی او جانکټي څو ملک صاحب ته ستا په سر ډېر شیطانې وکړه جانکټي دا جانکټي ښه زه خو به د خوښ شم خو دا ته ووایه چې ویې وته څو هغه چې څه وی که نه زما په خوله نه راځي ښه دونه ګډې وړې ورته ووایي دومره ګډې وړې ورته ووایي ښه ځان لاره پکې خیر واچي که نه خو دې وخت به جانکټي وي کوم ځای هغه خوا پټو کې لګیا دی هلته کار کوي بس ته بېغمه شه چې تا ما ته خبره رسو که نه ستا دې پیریان یم خلاص زه پېښه او جانکټي پېښه زه به چې ځه لاړم ځه په مخه دې ښه اورې جانکټي ته اوس وګوره چې په قهر اخته شي خپله خو یې درک نه لګي نو ما هم در سره خلاصې خو زما جانکټیه نن دې نه پرېږدم جانکټیه څه چل دی ودرېږه لږه ولې نه ته شیطاني ولې کوې چا ته مې شیطاني کړې ملک صاحب ته د چا مخکې مې ته کړې دی د چا مخکې مې کړې د اول خان په مخکې مړه په دې غټه تله باندې شیطاني مه کوه دا ښه کار نه دی ګورې زمړه خپل کار کوه ما ورته شیطاني کړې ته به ما زما څوک زه به ستا څوک ماړه غلیچه لري داسې به د کوم چې د ځمکې نه باندې څوک موږ به یې دا سترګې وباسم دا ته خو وواسه ده مړه مه کوه ګورې زموږ ګورې قسم په خدای که نه ګورې سمشه ورې خان تحصیله وایم که څوک مې در کړو نو اس ته باندې بدنامېږم بوډا سړی او ته خپله مخه کوم څوک بوډا دی ته بوډا لري ګورم بس ځه ځه زمړه توره دې تېره و لاس ته خلاصه زه خو یې خیر پېږم مړی یم که ته ماته په کور کې م خلاص شوې که نه ښه ګورم به راسره السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام ویم کېناستی شم او کېنه خان تحصیله کېنه څنګه ملک صاحب ښې بس شکر دی الله رحم خیر دی تاسو خیر یاره ملک صاحب یو درخواست پیدا کوم وایه یم چې ما معاف کړې که نه ډېر زیاتي مې سره کړې دی یاره خان تحصیله داسې خبرې کې مشران وایي لاس چې ماچي نو غاړې ته ځي
ته زما خپل سړی خو دا ته نخرې پخرې دي شروع کړي دي یاره ملک صاحب په ایمان کوڅه نخرې کومه خو زما ښځه نه به دغه یوه خبره وکړي او ټینشن مې سر ته وخېږي مې چې څوک یم مړه تا هغې ته ښځه وې نو هغې خو په هغه خولې کې خاف داسې ښکاري لکه په سوټه کې د جوار دانه مړه په هغه ډېران په شاپر ته څه کې یاره ملک صاحب بس ګرانه ده ګرانه ده اوس څه کولی مې شم چې د ځان یې اخوا کړم بل واده وکړم نو خیر تا په سترګو څه لیدلي ښځه دا خبره پرېږده غصه مې نه راځي او که نه یاره بس ملک صاحب زه خو رایم که نه چې معافي راته وکړي او خپل کار به واپس شروع کړم ګوره په ټول کې زه ګرځم اوس تا ته ډېر زیات یادېدې ګوره خان تحصیله تا ته پته ده چې تا کله زما د حجرې نه لاړه ما سره د هیلاپرزي شروع کړه که نه نو جانکټۍ نه دی چې هغه د خپو د سر پته یې نه لګي جانکټۍ او ستا په سر یې راته دومره غیبت وکړو خو ما ورته ویې ګورې جانکټیه مې زما خپل سړی دی زه له هغه نه خفه کېږم یو خبره ته کوم ګوره ملک صاحب وایه زما یوه روغه به ته بل هم کې ټیک ده ستا شل روغې به کوم ګوره یو خبره مې وره چې د خپې لاس ته ګوره غلطي ونه خوځي ښه زه لار پکې خیر واچي خو یو خبره ته کوم ګوره جانکټۍ اوس کار څه دی چې تا د شیطانۍ کوم دا ستا د خپله لاسه راکړه دا سره خلاص شي چې ته مانه خفه کېدې نه نو هغه څه کار و او ملک صاحب تا ورته څه وویل ما ورته څه وویم زما خپل یار دی دوست مې دی او ما سره ماشوم ګډ شوی دی بس بیا سړي داسې سپېوې چون چون کړې زه خو ته لاړم پاکه ځای مې پرېښوده زه بس غټ کار وکړم ملک صاحب داسې کار دی که چې بس کور ته ورځم که نه چې اوس که راځه مړه الله خوشحاله کړه راځه وګوره خبره مې وره د دغه ډېران د شاپر مه منه ښه زه الله پکې خیر واچي بس نو به د ښځې نه منم بس خدای دې راسره خلاص کړه خو بیا به د ښځې نه منم تاجو ګله خبره وره مله پکه خاخته شي څه چل دی په منډه روانې چېرته ځئ زه لږ جانکټي پسې خیر شه بس زما ورسره خپل کار ته پکې څه کې ویم داجي ګله خپله یو قصه راته وکړه مله دا قیسو وخت سړیا ویم داجي ګله چې ستا قصه مې نه اورېدلې که نه خوب نه راځي ګولې خوره ګولې ویم داجي ګله ستا پر قصه کې چې څونه خوند او نشه ده که نه دونه په ګولو کې نشته ښځه کښېنه راځه کښېنه ویم داسې کار وارې په که نه او د یو ورځې نه یو ورځ وه ښه چې مله لاړمه کویقاب ته کویقاب ته په جز کې تلې که ګاډي کې مله چې په دې خوله دې ووامه نو پخوا جزونه او ګاډي کوم ځای کې ښه مله چې څنګه ورسېدم که نه او داسې مې وکتل دا دیوال نه چاپېره شو ښه او مله دا چړې او چاقوان ورسره لاس کړو ښه خو چې څنګه رامنډه کړه ادې بیا آواز وکړو وایي مه کوه لکه دا خو داسې ګل دی ولې ته یې پېژندې څه واورې زمونږ ډرامې یې کتې ولې کې پښتانه شته د خدای ظالمه ټول پښتانه دي نه یاره ښه بس مله چې څنګه رانږدې شو که نه وایي دا یې ګوتې ما ورته یوځېمه ښه بس ګپې شپه مې شروع کړې او دې خوراکونه مراکونه مو کړلو دا جګونه هلته یې وګرځولي واورې یم چکر یې راکړې که نه کوم ځای دې ولیدو داسې کار و چې مله یې وي لاس ته راخېږه ښه نو داسې چې ویې ګرځوم نوخاره داسې منظرې ډکې میرآباد ترچنو ښه دا ټول ځینې راته وښویو ولې هلته دا شته څه د خپل په نومونه لیکه نه ښه مله سره به یې څوک ګماتیزم کوي ته بس ما ته وي لاس ته راخېږه ښه خو چې ور وختم او داسې یې کړې مله د عمرزو نه بازار نه لري دلته نږدې یې کوز کړمه ویمه نو نو دغه چلې تاسو کې کوي کیسه راته وکړه دا نه وخت را باندې سړی مخامخ استمې لګیا دلته ورځم ښه ده ورشه هغه ظالم یې ډوزولي خو زمونږ هم په یو ټیم تیر شي موږ یې څه کوو خدای دې بي خو باسي دا به کله کامیابېږي خو دا کلتون به ورته کوو استمې کار خان تحصیله ښه چارې راوړه دا بیا دې کوم خوامخه کړې ده یاره همداسې کار استمې که نه ورغلو لږ د ملک صاحب حجرې ته څه ده مله یې هماغه جانکټۍ څه دی او ګوره زما په سر شیطانې کړې وي دا پټي مټي وایه او ماته یې وایه که نو اوس روان یم جانکټي پسې یم خدای دې د کور او ساران ورکړي یم زما په باره کې ملک صاحب له ورغلو پټي یې نه واغېشي ده نو هلته څه کې اوسه یاره دا دونه منافق دی که نه وایم ورځمه او دا سر پرې وامه چې دا پته ولګي بله ویم زه راسره ځمه او دا سر ته لپاره بېلچه وویم ما سره یم بېپت کړي راځه نه زه خو ځو دا بېلچه پسې نه نو څه پکې د خدای زحمت 302 کې څه ویم 302 پرې کوم مړه مې نه صبرېږي راځه نه دا کېده څه کېده دا کېده سره ده ښه راځه او ګورې پرېږدوې نه ویم داسې درته شقوم به راځه ته راځه راځه ور وته ویروم ځه ویم ګورې پرېږدې به نه ویم داسې درته شقومه خو دې خدای پاک روبه صحیح ده غوبرم جوړ کړی دي نو دا ور څه داسې وایي نو ور لکه سم سفري خبره ته کوم صبر وکړه ته دې ملک پیسې راته دی دا زموږ په سر دی وته شیطاني کولو زموږ حزب کې واغېشتې تا سره دسخط شته دسخط نو دا ملک ماته ونه وي دروغ یې ته وی مغول نه خوړې اول خان دروغ وایي یا لکه وړي زه پښتون یم او پښتانه خپلې دروازې مخې ته څه نه کوي او ګورې زما نوم جانکټي دي د میخې کچه پېرې په تړو د لوس کلي په ایمان چې دلته میم کم مله پښتانه شیطاني نه کوي
دا د پښتون وې هلکه تاسو خو د سړي بچي دي دا سړی دا سیده سړي بچي شوې